یو میرمن وایي زما خاوند هر وخت ماته د هغو پیغلو کیسې کوي چې نوموړی له واده نه مخکې ناروا اړیکې ورسره لرلې او د هر یوې نوم راته اخلي او صفتونه یې کوي چې پلانۍ ډېره ښایسته وه او پلانۍ ډېره خوش اخلاقه وه او ما له دوی ټولو سره پوره 7 کاله یاري وکړه او هر یوې ته مې وعده ورکوله چې تا سره به واده کوم. اخر مې ټولو سره دوکه وکړه، یوې سره مې هم واده ته زړه ښه نه کړ ځکه چې ما په دوی باور نه درلود چې دوی به زما سره وفاداري وکړي او د میرمن په شان به راسره ژوند تیر کړي. ما خو ستا په شان صالحه میرمن غوښته تر څو چې زما کور ورباندې ښایسته شي او زما د ماشومانو ښه تربیه وکړي. کله چې دا خبرې وکړي نو بیا مې له لاسه ونیسي او صفت مې شروع کړي چې تا پسې پوره 7 کاله وګرځېدم. اخر الله تعالی راکړې ته زما ډېره خوښه یې ځکه چې ته ډېره پاک دامنه ښځه یې. زه چې کله د نوموړي دا خبرې واورم نو ورته مسکی شم او څه چې زړه غواړي هغه منم. مګر نوموړي په دې نه دی خبر چې ما خپله داسې عیاشه ځواني تېره کړې ده چې د ده کیسې هغه د چا خبره ورته نسواره هم نه ده. ما له 30 ځوانانو سره یارانه کړې ده چې هر یو به د واده په نامه دوکه کړم. اخر کې به یې نیمه لار کې پرېښودم او بیا به مې له بل سره یارانه شروع کړه چې په پای کې 38 کس زما خاوند و چې واده مې ورسره وکړ. نورو پردیو ښځو سره داسې وچلیږئ لکه څرنګه چې د ځان لپاره غواړئ. هر څه چې کوئ هغه به در سره کېږي لکه څرنګه چې زما له خاوند سره وشول. دې کیسې څخه عبرت څه دی؟ څه چې کرئ هغه به ریبي. هر څوک چې د ځان لپاره څه خوښوي نو باید چې د بل مسلمان لپاره یې هم خوښ کړي. نو که چېرې صالح میرمن غواړي نو دا هم په یاد ولرئ چې هره میرمن هم صالح خاوند غواړي. نو ځان له هر قسم ناروا اړیکو څخه وساتئ تر څو چې پاک دامنه میرمن مو په نصیب شي.